السلام علیکم دوستانو، ستړي مسئ خدای دې وکړي چې ژوند مو په خیر تېرېږي. د نن په درس کې راځو د تېر درس په ادامه د لومړي درس پاته حصه وایو. په تېر درس کې تاسې اول درس ولوستی، د اول درس لغاتونه مو ولوستله، مهمې جملې او دوې دانې محاورې او نوټس مو ولوستل. نن راځو د دغه ځای څخه شروع کوو. سبسټیټیوشن اند ایکسټنژن په چینایي تیخوان یعنې عوض کول، د یوه شي پر ځای د یوه لغات پر ځای باندې بل لغات ایښول. او کوجان یا پراخول، ایکسټنژن یا پراخولو ته وایي، یعنې د تیرو محاورو او لغاتو څخه په استفاده باندې نورې محاورې زده کول. اول سبسټیټیوشن یا عوض کول. دغه حرف چې لیکلی تر اوسه موږ چینایي حروفو ته نه دي داخل شوي چې دغه حروف څنګه ولیکو او دا حروف څنګه زده کړو. په ورپسې درس کې د دې ویډیو څخه په ورپسې درس کې به زه تاسې ته د چینایي ژبې د لیکلو طریقه در وښیم. هلته به موږ یو څو لیکي او خطونه دا شیان به ټوله زده کړو چې څنګه چینایي حروف لیکل کېږي. بیا به موږ دغه حروف هم وکولی سو چې دا حروف بې له پینین څخه وپېژنو. صحیح دی؟ خو په یوه درس کې نه، بلکې څو درسونه په ادامه سره کله چې تاسې ډېر تمرین وکړئ بیا نو کولی شئ تاسې دغه حروف بې له پینین څخه وپېژنئ. اوس دپاره تاسې فقط ماضي زما سره وایست نی هاو. دا چې دی نی هاو دی، لاندې لیکه کش شوې ده، یعنې د نی پر ځای باندې ته کولی شې دغه لغات تبدیل کړې، عوض یې کړې په د راسته خوا باندې. داسې که جمع کسان و نو بیا به وایي نیمن هاو. دا د ډیرو کسانو لپاره کاریږي. دوهم نی هاو ما، دا خو د مقابل لپاره کاریږي چې یو نفر ستا مخ ته درته وایي چې ته څنګه یې، او یا هم ورته وایي چې آیا ته ښه یې. نو که چیرې ډېر کسان ورته دوی ته وایي د دغه لاندې چې لیکه کش شوې ده د دې پر ځای باندې داسې ولسې نیمن هاو ما. که ډېر کسانو نو بیا ورته وایي نیمن هاو ما. او که داسې د دریم شخص یا غایب لپاره هم کارولی سي تا هاو ما. دا څنګه ده؟ ګوره د مؤنث ضمیر دی. داسې هم ویلی سي چې نارینه لپاره تا هاو ما، دی څنګه دی، دوی څنګه دي، تامن هاو ما. نو دا عوض کول وه. راځئ ایکسټنژن یا پراخونه د تیرو محاورو څخه په استفاده باندې. اوس راځو موږ یو څو نورې خبرې زده کوو. اوله محاوره اوس نو جمع ده، اوس د جمع کسانو دپاره کاروي چې تاسې څنګه یاست. زما وروسته یې وایست نیمن هاو ما، نیمن هاو ما، تاسې څنګه یاست. اوس نو دلته یو بل کلمه دو اضافه سوی دی. ومن دو خن هاو. دو د ټوله معنا لري، موږ ټوله ښه یو. په لغاتو کې تاسو ولیدل دا لغات مو زده کړئ. ومن دو خن هاو، موږ ټوله ښه یو. نی هاو ما، ته څنګه یې. نو هغه اخري نفر ورته وایي اوله چې دا پوښتنه کړې و یې خن هاو، زه هم ښه یم. دا هغه وخت کارېږي مثلا استاد راغلی صنف ته، نو دی به نی هاو نه وایي، دی به نو زده کوونکي خو ډېر کسان یې نیمن هاو به وایي. بیا به زده کوونکی وایي ومن دو خن هاو، نی هاو ما، ته څنګه یې، و یې خن هاو، زه هم ښه یم. دوهمه محاوره ده نی لایما. نی لایما، آیا ته راځې. ما د سوالو دپاره کاریږي، ما د پوښتنو په پای کې کاریږي. والای په چینایي کې بس صرف فعل کاریږي. والای زه درځم. بابا ماما لایما، پلار او مور راځي. تامن دو لای، تامن دو لای، دوی دواړه راځي. دو په دې جمله کې د دوو معنا لري. په دا جمله کې موږ ټوله ښه یو، او په دې جمله کې د دوو معنا یې موږ دواړه ښه یو، ځکه پلار او مور دا دوه نفره دي. دا نو بیا د چینایي یو سینس دی چې د دوو نفرو دپاره هم دو کاري او د ډېرو نفرو دپاره هم دو کاري. صحیح. دا محاورې که ستاسې د سوي ښه خبره ده، که نه دا ویډیو کولی شئ لږ شاته کوئ او دغه دواړې محاورې دوه وارې بیا هم واورئ او تکرار یې کوئ. څونه چې تاسې ډېر تکرار کوئ هغونه به تاسې ډېر ژر وتوانېږئ چې چینایي ژبه زده کړئ او په چینایي ژبه کې مهمې جملې ووایاست او خپل مشکل ورباندې حل کړئ او د چینایانو سر ورخلاص کړئ او د چینایانو په خبرو باندې تاسې پوه شئ. دلته راځو څلورمه برخه ده س شنګ څه. شنګ څه معنا نوي لغاتونه، نیو ورډز یا نوي لغاتونه. دا لغاتونه په لومړي درس کې ویل شوي دي. نی هاو سلام، نی ته هاو ښه، ما په سوالو کې کاریږي، و زه خن ډېر یې هم، دا ټوله ویل شوي دي. نو زه به یې دوه وارې تاسو ته نه تکراروم، دا اسم خاص دي. او بل راځئ و پنځمه برخه ده یوین فونیټکس، غږونه دي. غږونه په چینایي ژبه کې خو نو هر کرکټر یو سېلاب غږ لري. او دا سېلاب چې دی د درو برخو څخه جوړ شوی دی. اولنۍ برخه چې هغه ته انیشیلز وایي او اخرنۍ برخه چې ورته فاینلز ویل کېږي. نو دا جمع د انیشیلز اولنۍ برخې. دغه غږونه چې دي د سېلاب په لومړنیو برخو کې راځي.
مخکې هم دا درس ویل شوی دی په اوله ویډیو کې. دلته راځو یو وار بیا تکراروو. دا حروف چې دي د دې سمبولونو غږونه مهم دي. نومونه که تاسو غواړئ زده کړئ هم ښه خبره ده چې په هغه طریقه یې زده کړئ چې کوم چینایان یې یادوي. بو د بې غږ لري. پو دواړه شونډان سره موښلي. پو د پې غږ لري. مو میم. فو ف عربي فې ده لاندې شونډه د لوړو غاښو سره موښلي. فو د دال غږ لري. دا یادونه مې وکړه چې ټې ډال دغه ډبل غږونه په چینایي کې نشته. د ت ن ل ګ دا حرف په انګلیسي کې کله د جیم کله د ګاف غږ لري خو په چینایي کې یوازې د ګاف غږ لري. ک د کاف غږ لري. خ د خ او یا هم په لږ لغاتو کې یوازې لکه په هاو کې د ه غږ لري. نو اصلي غږ دی خ. دا اولنۍ برخې سولې. د سیلاب اخرنۍ برخې چې دوی په سر کې راځي او دا د سیلاب په پای کې راځي. د دوی دواړو د یوځای کېدو څخه بیا سیلابونه جوړېږي. دا د دغه اولنیو برخو او د اخرنیو برخو د سیلابو څخه بیا سیلابونه جوړېږي چې هغه په دور پسې چوکاټ کې موږ وایو. اوس به نو تاسو ته شاید دا پوښتنه پیدا وي چې آیا موږ د دې چوکاټ هر سمبول د دې چوکاټ د هر یو سره یوځای کولی سو؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده که ستاسو سره پیدا یا د دې چوکاټ اکثره سمبولونه د دې چوکاټ د اکثرو سره یوځای کولی شو. ټول نه. یعنې ځینې وخت داسې کېدلی شي چې د دې چوکاټ یو سمبول راواخلې د دې چوکاټ د یو سمبول سره یوځای کړې د هغه څخه سیلاب نه جوړېږي. نو هغه رقم غږ په اصل کې په چینایي کې هغه رقم لغات او هغسې تلفظ نه موجود نو ځکه موږ هغه نه وایو. صحیح دی. دا راځو فاینلز یا د سیلابو اخرنۍ برخې دا زما وروسته تکراروئ چې دا وایو بیا به اصلي هغه چوکاټ ته ور وګرځېږو. دلته په دې چوکاټ کې نو بیا موږ ته معلومیږي. ګورئ دا خانه ولې خالي پاته ده؟ ځکه چې ب د ب غږ د ا وروسته نه راځي. بی ای که موجود وای ب داسې ویل کېدی. اوس دا رقم غږ په چینایي کې نشته نو ځکه دا خانه خالي پاته ده. راځئ زما وروسته یې وایاست. ا او ا ای او دغه تر ټولو سخت غږ دی زموږ لپاره ځکه چې دا په نورو ژبو کې نشته. په نورو ژبو کې شته خو په پښتو او دري ژبو کې نشته یا په انګلیسي ژبه کې نشته. نو ځکه دا زموږ دپاره یو نوی غږ دی. شونډان پیچل کېږي لکه په اوله ویډیو کې چې مې درته ویله شونډان پیچل کېږي او بیا په دغه شونډانو کې دا غږ جوړېږي. دغه ډول ادا کېږي. اوس نو دا شپږ سمبولونه چې دي دا شپږ غږونه ا او ا ای او دا واول حروف دي. واول غږونه په اصل کې ډېر دي خو په چینایي کې دوی نه غوښتله چې سمبولونه بیخي ډېر سي مګر غږونه نور هم شته. نو د دې لپاره چې نوي سمبولونه په چینایي کې را داخل نه سي نو دوه سمبولونه یې د یوه غږ لپاره وکارول. لکه دلته چې دوه یا درې کار شوي دي. دلته یو غږ دی دوه سمبولونه پکې کار شوي دي. آی بیا وایست آی آی ای دا په یاد لرئ. ګورئ ای او 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 لکه الف واو داسې غږ لري. ان یه یه و ګوره یو او و داسې ادا کړي. ان انګ اینګ ایو. آی او یو پر ځای باندې موږ ضرورت نه لرو چې درې سمبولونه کار کو نو د اسانۍ په خاطر موږ باندې ساده آی یو داسې کاروو. صحیح. دا خو فاینل ځینې څه شول. اوس د دې د یوځای کېدو څخه بیا اصلي سیلابونه جوړېږي. دا سیلابونه دي خو ټونونه نه لري ځکه نو معناوې هم نه لري فقط غږونه دي. که چیرې دغه غږو ته فقط پر سر باندې ټون ورکول سي نو بیا مشخصه معنا لري. صحیح دی. خپل ځانګړی ټون ورکول سي. دا نو ډېر اسانه چوکاټ دی. ګورئ تاسې انیشلز دا دي فاینل دا سره یوځای کېږي. بي ایچ سره یوځای کړي. با پا ما فا دغسې تر پایه پورې. ګورئ دا ټول غږونه شته یعنې د دې ټولو وروسته ای راځي. په یاد ولرئ دغه انیشلز چې دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دلته 11 ثانیې ذکر شوي دي خو نور انیشلز هم شته چې په وروسته درسو کې به هغه نور چوکاټونه هم راسي. د اوس لپاره تاسې فقط دغه 11 انیشلز د خپلو صحیح غږونو سره زده کړئ او دا چې دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ثانیې فاینل د خپلو صحیح غږونو سره او د دوی د یوځای کېدو څخه د دې او د یوځای کېدو څخه چې دغه غږونه جوړېږي دا په صحیح ډول زده کړئ. نو دا خو ډېر اسانه دی. با پا دا اسان. اوس نو د ب غږ چې د او وروسته راځي بو که په دوی دوه سره یوځای سي ګوره دا داسې په ترتیب سره یوځای کېږي. پو مو فو
اوس نو پوښتنه چې دا اوس مې یادونه وکړه چې دا ولې خالي پاتې دي ځکه چې ډي او دا رقم غږ نشته د او دو تو نو ان او نشته ال او لو ګو دا شان نشته چې نشته نو هغه نه زده کوو وخت لا نه په ځای کوو راځو ب ای دا نشته پی ای نشته یوازې دغه ده نه م صحیح دی اف ای نشته د ت ن ل ګ ک خ ګوره دا هغه چې ستا هغه زده کوي بل آی غږ چې د ب سره یو ځای شي چې به شي بای راځي دا نور تاسې وایست پسې ښه ډېر ښه اف ای آی فای دا نشته دای تای نای لای ګای کای خای دا موجود دي پسې ای غږ چې د دوی د دغه لومړنیو اوازونو سره یو ځای شي بی پی می راځي وایستې فی دی دغسې په ترتیب تر پایه پورې تاسې ووایست ورپسې د او غږ دی د او غږ چې د دغه غږونو سره یو ځای شي باو پاو ماو اف ای او فاو بیا نشته په ټوله چینایي کې داسې غږ نشته چې اف ای او ولري داو تاو ناو تر پایه پورې او غږ بی او یو بو دا نشته دا بیا سته پو مو فو دو او تر پایه پورې ان د بی سره یو ځای کو بن پن من فن دن ګوره په خلاص خوله ادا کېږي بن پن او دا بیا تر هغه کښته ادا کېږي بن ډېر هم نه کښته کوو چې د آی په رقم وایي بین بیا نه وایست بن پن من فن دن او دغه ت ای ان ت نه دا تن دا نسته نن ګوره نن ګن کن خن ګوره دا په دریم ټون کې چې موږ په محاوره کې ویلی خن معنا ډېر ورپسې آنګ په خلاصه خوله باندې آنګ بانګ پانګ مانګ فانګ او په دغه ترتیب تر پایه تاسې زه اوس اطمیناني یم که چېرې تاسې دغه ویډیو ته په دقت باندې کښېنستلي یاست او یاداښتونه مو ورڅخه نیولي ستاسې دغه چوکاټ به انشاءالله مکمل به زده شوی ورپسې راځو دغه ځینې نقطې چې دي په تر مخه ویډیوګانو کې تشریح شوي دي ټونونه دي ټونونه یا آهنګونه یا د یو سېلاب د ادا کولو کیفیتونه او څرنګوالي صحیح دی دا یو ځانګړی ویډیو په تېرو ویډیوګانو کې ما ورته راویستلی دلته یې په لنډ ډول تشریح کوم ځکه په کتاب کې راغلی دي چاینیز از ا ټون لانګویج چینایي یوه داسې ژبه ده چې ټونونه یا آهنګونه لري it has 4 basic tones څلور اساسي ټونونه لري چې په ترتیب سره د ټون په علامو سره ښول کېږي چې هغه نښې موږ ویلي په دغسې یو مستقیم خط سره اول ټون ښول کېږي په داسې چې خط د ښځې خوا څخه لوړ تللی دوهم ټون او ورپسې دریم ټون دغه د ټون نښې به زه تاسو ته په ترتیب سره یو وارې دلته درته رسم کړم صحیح دی چې تر څو بیا ستاسو څخه غلطې نه شي صحیح دی د ټون نښې به داسې چې درته رسم کړم ښه د ټون نښې دا د اول ټون نښه ده د دوهم ټون نښه ده دریم ټون نښه ده څلورم ټون نښه ده ټونونه په دې چینایي ژبه کې تر ټولو ډېر چې زموږ څخه تکرار غواړي هغه ټونونه دي ځکه نو زه یو وارې بیا د ټونو درس تاسو ته لنډ تکراروم تر څو درڅخه هېر شوی نه وي ښه وایستې که چیرې دغه تاسې په صحیح ډول دا غږونه ادا کړه ګوره دا مستقیم خط دی کوږ نه دی لا باید سا ونیسئ تر څو په والیوم کې لوړوالی او کښتهوالی رانشي پسې لا دا بیا اواز د کښته څخه لوړیږي دوهم ټون دریم ټون غږ کښته کېږي بیا پورته کېږي لا
او څلورم ټون په شدت سره ادا کیږي انرژي ورباندې مصرفیږي یا غږ داسې ټکول کیږي. لا لاندې نور هم درته لیکمه. فا راځي ادا کړي فا. نو خدای دې وکړي چې دغه د ټونو موضوع تاسې په صحیح ډول تکرار کړئ او بیا وروسته درسو کې که چیرې هر ډول ټونونه راتلله تاسې ته به هیڅ مشکل نه وي. دا خبرې سولې دا تېرې سولې. بل وایي ټونونه د دې دپاره استعمالیږي چې د یو سېلاب معنا تعیین کړي. که یو سېلاب لیکل سوی و ټون یې پر سر باندې نه و لیکل سوی نو هغه تا ته کیفیت د ادا کولو هم نه معلومیږي معنا هم نه معلومیږي. صحیح دی. که چې مثال یو غږ هغه یو ټون پر سر باندې ولري که ټون تغییر وکړي نو معنا یې هم تغییر کوي. وایي مختلف ټونونه مختلفې معناوې ورکوي. صحیح دی. داسې اوس راځئ کښته څه وایي که چیرې په د ټونو نښې اوس په کوم ځای کې کارېږي. وایي که چیرې په یو سېلاب کې فقط یو واول موجود وي د ټون نښه چې ده په دا سر چې لیکل کېږي دا بس د هغه واول پر سر باندې لیکل کېږي. او که چیرې مثلا په دغه کې په هغه سېلاب کې آی موجود و نو دا د آی ټکی د ټون د نښې سره د منځه ځي. صحیح دی. لکه په نې کې کله چې دوه یا ډېر واول موجود وي پر هغه آخري سېلابل باندې راځي. صحیح دی. پر هغه اصلي واول باندې راځي. مطلب یې دا دی اوس زه تاسو ته دا خبره تشریح کوم چې دا د ټون نښه به پر څه شي باندې چیرې لیکل کېږي. د ټون نښې چې دي اولا خو په یو سېلاب کې اوس دا دی یو لغات مې درته لیکلي پر ای باندې باید ولیکل شي په دغه ترتیب باندې. ای ګوره ا ای او او په دا ترتیب سره چې چپې خواته هر حرف نږدې پر هغه حرف باندې د ټون نښه لیکل کېږي. نو اوس حق اولیت د ای دی. دلته که ای راغلی و نو بیا بل واول هم راغلی و د دوم دانه په کیسه کې نه کېږي. هر دانه چې چپې خواته نږدې پر هغه باندې لیکل کېږي. که بیا کله دا رقم راغله داسې یو حالت راغلی چې په یو سېلاب کې فقط یوازې آی موجود و بل هېڅ واول نه موجود لکه نی. دلته نی خو نو په عام ډول ټکی لري. دغه ټکی د ټون د نښې په واسطه د منځه ځي نو یوازې نی به داسې لیکل کېږي. نو کله چې د آی پر سر باندې د ټون نښه راسي بیا د آی ټکی ایسته کېږي د منځه ځي. بل دا حالت دی. او یو داسې استثنا بیا شته ال آی یو چې راسي. دا آی چې دی تر یو د مخه دی مګر موږ ټون د یو پر سر باندې لیکو لیو په دې خاطر باندې چې د آی پر سر کې ولیکو د آی ټکی د منځه ځي نو ځکه موږ د یو پر سر باندې لیکو. دغه یوه یو چې د یو او آی چې راسي نو موږ د آی پر سر باندې نه لیکو هغه ټون نښه د یو پر سر باندې لیکو. صحیح دی. نور وختونه خپل د هر واول پر سر باندې هغه خپلې نښې لیکل کېږي. صحیح. دا خبره دلته سوله. بل دا طریقه دا هم په تېر درس کې دا خبرې تشریح شوي دي چې اول ټون مستقیم ادا کېږي باید په غږ کې تغییر نه موجود. دوهم ټون غږ د کښتې خوا څخه لوړېږي لکه ما. دریم ټون یې پله غږ کښته سي بیا لوړېږي ما ګوره داسې کښته کېږي بیا لوړېږي. او څلورم ټون د دا لوړ څخه کښته طرف ته غږ ټک وهل کېږي په شدت باندې ما داسې ادا کېږي. بله خبره د خنثا ټون. وایي که چیرې هېڅ د ټون نښه د یو سېلاب پر سر باندې نه وه دې ته خنثا ټون ویل کېږي. صحیح دی. او دوی داسې سپک او نرم او ډېر لنډ ادا کېږي. دغه ډول ټون ته خنثا ټون ویل کېږي. لکه اوس تامن من پر سر باندې هېڅ نښه نه تامن یا بابا. ګوره اول خو نه څلورم ټون دی بیا دا بل ټون نه لري بابا. دا چې ټون نه لري به لنډ او سپک ادا کو. ښه پنځمه نقطه دا ده د ټونونو تغییر. دا ډېره ښه نقطه ده. وایي کله چې دوه دانې داسې سېلابونه یو د بل پر بغل راسي چې دواړه دریم ټونونه ولري نو موږ داسې کوو په تلفظ کې صرف ګوري په لیکلو کې نه په تلفظ کې دغه اول دانه دریم ټون چې دی و دوهم ته یې اړوو. دا ولې کوو دا کار؟ دا په دې خاطر چې دا تر ټولو اسانه طریقه ده او زموږ دپاره د غږونو تلفظ اسانه کوي. د دې دا خبره چې مې اوس وکړله د دې مطلب مې دا دی ګوري یو په یو لغات کې کېدلی شي دوه سېلابه راسي لکه اوس دا د سلام لغات چې دی نی هاو. دغه اول دانه دا هم څوم ټون دی
دریم ټون دی او دا هم دریم ټون دی. وایي کله چې بغل پر بغل باندې دوه دانې داسې غږونه راسي چې دواړه دریم ټون ولري، فقط دغه اول دانه چې دی دغه مخکنی دا سمبول کار نه لرو. مازې په تلفظ کې دا د دوهم ټون په رقم ادا کوو. نی هاو اصلي خو نو داسې ده کې نی هاو، مګر دا چې دوه دانې دریم ټونونه یو د بل پر بغل راغلي دي نو د اول دانه یې مازې دوم ته اړو. خلاص دغه اول دانه چې دی څه به کوو و دوهم ته یې اړو. په لیکلو کې نه، په تلفظ کې صرف تلفظ کې داسې ادا کوو نی هاو لکه دا چې دوهم ټون صحیح دی. دا نقطه سوله. بله خبره دا ده وایي کله چې دریم ټون د دریم ټون وروسته بغیر له دریم ټون څخه بل شی راسي، یعنی نو بله چې پاته سوله اول ټون دوهم او څلورم ټون دا راسي، بیا نو د دریم ټون نیم ادا کېږي. صحیح دی. دا لکه ګوره وایي لکه نیم دریم ټون داسې ادا کېږي، لکه یو دغه چې دی لکه یو غږ وایي رالویږي بېرته پورته کېږي، نه دا رقم. او یا د دې مخ ته ګوره د دریم ټون وروسته که بغیر له دریم ټون څخه بل هر شی راسي، که اول ټون راسي، که دوهم راسي، که څلرم راسي او که خنثی ټون راسي، بیا دی نیم ادا کېږي. نیمن نیمن داسې نه وایي نیمن داسې نه وایي نیمن، لکه دریم ټون چې نیم ادا کوي داسې ادا کېږي. صحیح. او شپږمه خبره دا ده چې سپیلینګ، په سپیلینګ کې هم ځینې نقطې او قوانین شته. صحیح دی. دا پنځمه خبره دا ده د ټونو مربوط قوانین و چې د ټونو په ټونو کې باید څه وخت تغییر راوړل سي، هغه دوې نقطې تشریح سولې. بل په سپیلینګو کې هم ځینې اصول شته چې باید په سپیلینګو کې ځینې تغیرات راولو. اوله خبره خو دا ده دا یو نه ده، یو که د سیلاب په سر کې راغلی و په ډبلیو باندې اوړي، دا نقطه ده. که یو هر وخت د سیلاب په سر کې راغلی و دا په چیش باندې اوړي؟ په ډبلیو باندې. مثلا دا غږ چې دی یو او و داسې ادا کېږي. اوس که نو دی فاینل و دا رقم مثلا تو خو نو کار نه په لرو، تو دا خپل غږ دی دا خپل ځان ته. خو که چیر دا رقم خپل ځان ته یو سیلاب و نو بیا یو هېڅ امکان نه لري چې د سیلاب په سر کې راسي. که د سیلاب په سر کې راغلی و موږ یو اړوو په ډبلیو باندې داسې د و په غږ باندې. دا خو نو دې ته په سپینین کې ډبلیو نه وایي، و په تلفظ کې فرق نه راځي، صرف په لیکلو کې دا نقطه بیا داسې ده. په لیکلو کې هیڅ وخت د سیلاب په شروع کې یو نه راځي، او دا غږ و په تلفظ کې فرق نه راځي، صرف په لیکلو کې به ډبلیو استعمالوو. صحیح دی. دا خبره سوله. بله خبره بیا دا ده که چیرې وایي داسې یو فاینل راغلی و چې په آی او دا یو سره او بیا انیشیل ونه لري، په آی یا یو سره شروع وي. یو خو نو موږ ویلو چې په ډبلیو باندې تبدیلوو، که په آی سره شروع وي بیا یعنی دا آی هم امکان نه لري چې دغه په سر کې راسي، د یو سیلاب په سر کې راسي. لکه اوس دا رقم یو غږ راسي یې دا داسې ویل کېږي. بیا نو دا آی بیا اړوو په وای باندې، آی په څه باندې اړوو؟ په وای باندې. اوس نو دا یې که خپل ځان ته یو مستقل سیلاب و نو بیا داسې یې لکه موږ یو مثال ویلی یې ګوره آی په تلفظ کې یې دا او دا په تلفظ کې فرق نه لري. نو لاندې بیا ته تکراروم چې یو هیڅ وخت د یو سیلاب په شروع کې نه راځي، که راغلی وه په لیکلو کې په ډبلیو باندې اړوو. آی هیڅ وخت د سیلاب په شروع کې نه راځي، که راغلی و په وای باندې تبدیلوو. صحیح دی. لکه اوس خپله دا رقم یوازې دا آی داسې چې لیکلی داسې د ده تلفظ چې دی ای، صحیح دی، دا یوازې هیڅ وخت نه راځي. موږ داسې لیکو وای آی لیکو، یوازې دی نه لیکو ای. صحیح دی. ای په تلفظ کې هغه رقم ادا کېږي. نو دا نقطې سولې. بل تمرینات دي. تمرینات چې دي دا تمرینات به تاسې سوال وایست نی هاو په جواب کې څه ویل کېږي، تا هاو ما جواب یې وایست. ویډیو په دا وخت کې دروي که زه تیز تللم. نی هاو دا بله محاوره ده، جواب یې څه شي؟ جواب یې بېرته نی هاو راځي. نی هاو ما جواب یې څه شي راځي؟ و خن هاو. نی هاو ما دا بل وایي و یه خن هاو. لیو جین هاو ما تا خن هاو و من دو خن هاو. دغه طریقه سره په لږ لږ تغییرات سره تاسو په بله طریقه هم جوړولی شئ. بله نقطه دا د سچویشنز ډایلاګز حالتي دغه دي، یعنی هغه حالت فرضیږي تمثیل کول. دا رقم وایي ته خپل د همصنفیانو سره ووینه او د هغو سره روغبړ وکړه. څنګه روغبړ؟ په چینایي باندې، لکه دا موږ چې په دې درس کې زده کوي. او بل وایي ولاړ شه د یو ملګري کور ته،
د ده د خپلوانو سره د پلار سره یا د ورور سره ووینه. صحیح دي، دا شانس وله. اخري د دې درس اخري نقطه دا ده چې فونیټک ډریلز غږیز تمرینات دا ډیره مهمه نقطه ده. دغه موږ ته دا راښیي چې په صحیح ډول تلفظونه ادا کړو او هغه مشابه غږونه چې د یو د بل سره ورته تر غوږ کېږي. ګوره څنګه خبرې مې وکړله، ځینې غږونه یو د بل سره ډېر ورته غږونه لري، باید موږ د هغو تفکیک او فرق وکړو، باید یو رقم یې تلفظ نه کړو. ښه نو با پا ګوره ب په دا فرق لري، دا خو نو اسانه خبره ده. ګو کو ګ ک دا فرق لري. داو تاو دا تا بای پای گای کای باید وای د دوی دوه تاسې فرق وکړئ. دا بیا ډسکریمینیشن اف ساوندز یعنی د غږونو تفکیک، د غږونو جلاوالی. بله نقطه دا ده خنثی ټونونه څنګه ادا کېږي. توفه، نامه، خیده، ګګه، لایبه، می می. ښه دا خبره سوله. دا چې دي خنثی ټون خو نو موږ ویله چې په نرم ډول او لاندې ادا کوو. بله خبره د ټونونو تغییر دی، دا خو نو معلومداره دریم ټونونه چې راسي په دغه اول دانه په دوهم باندې اړو صرف په تلفظ کې. بو کاو اصلي خو داسې لیکلي دي خو موږ یې اړو. بو کاو، خن هاو، دا داو، فن بی، می هاو، و داو، نیلای، خنلی، میلی، هاوی. دا بیا اوس ګوره وروسته د دریم ټون چې موږ ویل د دریم ټون وروسته چې هر شی راسي بې له دریم ټون څخه دغه دریم ټون نیم وایو. های وی ګوره داسې نه وایي های وی، که وایو نو هغه ډېر اوږدېږي. های وی. خن خی ګوره دریم ټون نیم وایو. ناګه که خنثی ټون تر دریم ټون وروسته راغلی و بیا هم دغه اول دریم ټون نیم ادا کو. نو دا و لومړی درس چې په خیر سره مو پای ته ورسوئ. خدای دې وکړي چې د لومړي درس ټوله مواد که د تلفظ مربوط وي، که د ټونو د تغییر مربوط وي، که ټونونه یې دا خدای دې وکړي چې زده کړي. پورپسې ویډیو کې په لکه څنګه چې ما دا وکړه د دوهم درس یپله نه وایو، یپله د لیکلو خطونه زده کوو. کله چې مو د لیکنو خطونه زده کړله او ځینې حروف مو زده کړله چې د هغو لیکل مو زده کړله، بیا به راوګرځېږو، بیا به دوهم درس را شروع کړو. ستاسې د دې لپاره چې تاسو ته پوښتنه پیدا نه شي، زه به دا ځینې لغتونه درته معنا کړم. دغه اخري څلورمه نقطه چې دا فونیټک ډریلز یا غږیز تمرینات چې دي، که څه هم دا موضوع صرف یوازې د تلفظ سره تړلې ده. ګوره دلته لیکلي دي ډسکریمینیشن اف ساوندز یعنې د غږونو تفکیک یا د غږونو جلاوالی، تر څو موږ د ورته غږونو جلاوالی وکړو او یو د بل سره غلط نه کړو. دا خو نو زموږ په مورنۍ ژبه کې ب او پ دا دواړه غږونه شته، ځکه نو زموږ لپاره دغه موضوعات اسانه دي. او دریم بل په دومه خبره خنثی ټون پیژندل دي په دې ځای کې چې خنثی ټون څنګه ادا کېږي، باید لنډ ادا سي او بل څنګه ادا سي، داسې سپک ادا سي. توفه دا ډول. او بل دلته دا ټول مثالونه چې دي د ټونونو تغییر. د ټونونو تغییر دوه ډوله و، دوه دانې دریم ټونونه که بغل پر بغل راسي، د اول دانه صرف په تلفظ کې اړو. ګورې په لیکلو کې نه اړو، لیکل کېږي، دغه دریم ټون خو په تلفظ کې داسې وایي بو کاو دا ډول. صحیح دی. خو ستاسې د اضافه معلومات لپاره به زه دغه لغتونه تاسو ته ترجمه کړم. تاسې به ستاسې کورنۍ کار دا دی چې دغه ټول غږونه خپل د ځانو سره په زور غږ باندې تاسې په لوړ اواز ووایاست. د دې درس ایډیو که تاسو غواړئ تاسو کولی شئ زما سره پر واتساپ شمیره باندې تماس ونیسئ. زه به تاسو ته د دغه درس ایډیو در واستوم، یا هم تاسې که چیرې دا ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو کولی شئ د لاندې لینک څخه تاسې د دې درس ویډیوګانې ترلاسه کړئ. ویډیوګانې نه، په اصل کې ایډیوګانې یا هم غږونه. راځئ با اته ته ویل کېږي. پا یو غږ دی، دا رقم غږ لکه د چکشکو یو غږ ته ویل کېږي. ګو کافي، بس یو شی بسنه کوي. نیده شوی، ګولمه آیا اوبه دې بس ولې، ستا اوبه بس ولې. کو ګرځولو ته م وایي. کوفن لکه نمرې ګرځول، داسې معنا لري. او بل داو رسېدلو ته م وایي، حاضر ته م وایي، او د تر معنا هم لري. څوم جا داو شوی شاو، د کور څخه تر مکتب پورې. داو د حاضر معنا هم لري. په سیم کې که استاد حاضري اخیستل تاسو ورته ویلی شئ. که ستاسو نوم یاد کړئ داو هغه دغه یو دی. تاو د مقداري لغات هم دی او درزن ته هم ویل کېږي. دا
دا جوړولو ته ویل کېږي. جوړول او نور ډېرې معناوې هم لري. تا یو ضمیر دی دی. ګو دا خو مو ویله. بای سپین رنګ ته ویل کېږي. پای قطار یا سطر. را ته ویل کېږي. ګای تغییر ورکول. کای بری کامیابي. توفه وریښتیان. نامه د نو معنا لري. سیدی نو لکه د یو خبرې نتیجه چې بیانوي. سیدی که ته درس ونه وایې نو نسې کامیابه کېدلی. داسې معنا. خیده تور رنګ ته ویل کېږي. تور. کږه مشر ور. لایبه امریه جمله راسه. می کشره خور. او بوک او که د چا څخه امتحان پاته شوی یا هم په امتحان کې ناکامه شوی دوه مرچ امتحان ورکوي هغه امتحان ته بوک هاو ویل کېږي. خن هاو ډېر ښه. داو راغزارول او ماته ورکول. ماته ورکول یا راغزارول. فن بی تباشر. می هاو ښه او ښایسته ډېر ښایسته. وداو دانس. نیلی ته راسه یا ته راځه. خنلی ډېر ستړی. میلی ښایسته. خایوی ګوره دلته دا دریم ټون نیم ادا کېږي. خایوی یعنې بحري خواړه. خنخی ډېر تور. ناګه ګوره ناګه که په څلورم ټون کې وایست هغه او که په دریم ټون کې وایست ناګه کم یو. نو خدای دې وکړي دا درس به ستاسې زده سوی وي. په ورپسې درس کې د دوهم درس د شروع تر مخه یو وارې موږ هغه خطونه زده کوو چې د چینایي حروفو په لیکلو کې ورڅخه استفاده کېږي او بیا د لیکلو ځینې طریقې زده کوو تر څو موږ ځینې دغه چینایي اصلي کرکټرونه دا یو څو دانې زده کوو یو څه مخته پکښې ولاړ شو. په اکسرسایزونو کې موږ ته بیا دغه چینایي جملې بې له پینین څخه راکول کېږي. نو زموږ اصلي هدف دا دی که چیرې تاسې وکولی سول چې چینایي حروف ولیکئ او ویل ولئ بې له پینین څخه نو دا به په اصل کې ستاسې اصلي چینایي ژبه زده وي. نو دا خو اوس فعلا د کومک لپاره پینین حروف د چینایي حروفو سره کاریږي. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.